ساقي جان څنګه د پاکستاني ملایانو حقیقت معلوم کړی دی؟ د پښتونخوا ځوان ساقي جان څه غواړي؟ څه انګېزه لري او له ملایانو سره یې شخړه په څه ده؟ په دې ریپورټ کې روښانه شوې ده. پاکستاني ملایان ولې ساقي جان ملامت او په بدو الفاظو یادوي؟ دا کیسه دلته سپړل شوې ده. د محکومې پښتونخوا یو کډوال ځوان د پاکستاني ملایانو هغه حقیقت معلوم کړی چې لسیزې د اسلام په زولۍ کې د یو داسې پوځي رژیم بدرنګه کړنو د پټولو هڅه کړې چې هره ورځ په محکومه پښتونخوا کې یو نوی بربریت کوي او د پښتنو په وینو باندې د پنجاب ښارونو ته رڼاګانې ورکوي. خو دې هر څه ته د ساقي جان په نوم یو ځوان له جلاوطنۍ ډېر دقیق ګوري او د پاکستاني ملایانو هغه څیره پښتانه ولس ته بربنډوي چې د اسلام په جامه کې په منبرونو ناست دا خلک د پیغمبر وارثین نه، د پاکستان پوځي رژیم کرایه شوي اجیران دي او د پښتانه پر ژبه یې پرې د پوځي رژیم ټولې هغه ناوړه کړنې د حق په نوم منلي دي چې دوی پکې د باطل ملګرتیا کړې. ساقي جان چې دمګړی د عربو په سوځونکو غرمو کې د ځان او کورنۍ د خوندي راتلونکي لپاره ستړي کوي، هغه وایي د په څیر میلیونونه پښتانه ځوانان د همدې ملایانو سپین لباس او پوچو داو د مرګ او ژوند په یو ناتمامه ګرداب کې ساتلي دي. هغه له محکومې پښتونخوا اوس ډیر لرې پروت دی، خو لا یې د پښتنو میندو ورتې کړیکې له یاده نه دي وتلي چې په خپلو ورکو اولادونو پسې وهي. هغه وایي پښتانه ملایان د دې پر ځای چې حقیقت خلکو ته ووایي د منبر د پاکستاني پوځ د ستاینې داستانونه او بیانونه کوي. دلته ماله غوسه راشي. بله ورځ په وزیرستان کې ډرون حمله وشوه، د یو کور 3-4 ماشومان شهیدان شو. په باجوړ کې بله ورځ دغه شان ډرون حمله دغه د پاکستان پوځ وکړه، ماشومان شهیدان شو. یو ملا په منبر کې ناسته چې دا دماکې څوک کوي، دې خاورې ته دا بمونه څوک راوړي، دا دهشتګردي څوک کوي. دې مولوي صاحب تر پښتون وطن غم نه ښکاري، ورته تر جرنیل صفت ښکاري. دې جرنیل چې د علمي قوت د جنګچان خلول دی مولوي صاحب. ساقي جان وایي هڅه کوي چې د پاکستاني ملایانو پام د پښتانه په ځمکه کېدونکو ظلمونو ته ور واړوي. د تیرا بمبار شوي ماشومان ورته ور پر زړه کړي، د وزیرستان زرګونه کونډې ورته یادې کړي، د پښتانه سوالګرې میرمنې ورته مخ ته ودروي. په ډیرو وسایلو کې د لاچاره پاتې پښتنو انځور ورته تر منبرونو ور ورسوي. خو د پاکستاني ملایانو په سترګو بیا د پاکستاني پوځي رژیم لورینو داسې پټۍ ایښي دي چې دا هیڅ ورته نه ښکاري او په ساقي باندې د کفر او مرګ فتواوې ورکوي. خو د دې ټولو حقیقتونو له بربنډولو وروسته هم پاکستاني ملایان هغه پښتانه ځوانان چې د دوی شومې کړنې افشا کوي او د پښتانه لپاره د بقا فکر ورسره مل دی، په مختلفو نومونو د پاکستاني پوځي رژیم په وینا له تیغه تیر کړي. مولوي صاحب ته په هغه شپه باندې په ګرمه بستره کې پروت وي، په کومه شپه چې د تیرا خلکو په واورو کې او په ټینټونو کې او په ګاړو کې د ژمي د شپې تیرولې. دغه ورځو کې ته چېرته وې؟ د وزیرستان خلک چې په دې سختو حالاتو کې او په دې بد او په دې وران ویجاړ وطن کې دردیږي، پښتنې پیغلې سرتوریږي، ته په دغه ټیم کې چېرته یې؟ به دا ټولې علاقې وګوري او دا ټولې سیمې به د پښتنو ته وګوري چې تا ته د حق او د باطل پته کې ولګي. مولوي صاحب ته د درده خبر شي. ته خو دلته به په کمره کې تاسو پراته ګرمې خوراکونه کوئ، تاسو د پښتون وطن د غم نه، تاسو د پښتون وطن د درد څخه خبر یې. څنګه په منبر باندې جرنیل صفت نه کې؟ ولې چې تاسو درد نه دی لیدلی، تاسو تکلیف نه دی لیدلی، تا د تیرا او د خیبر او د باجوړ د خلکو شانته کې ولګي تندې نه تیرې کړي، بې کوره بسترې باندې تا شپه نه ده کړې. مولوي صاحب د ساقي جګړه د پاکستاني ملایانو سره یوازې په یو ټکي ده چې ولې دوی د حق خبره له منبره نه کوي او د منبر حرمت یې ونه ساتلو. هغه وایي د محکومې پښتونخوا له هر منبر د پوځي رژیم د ګټو لپاره ژبې هر لوري ته وړي او ظالمانه کړنو ته د اسلام او وطن په نوم د ګټو رنګ ورکوي. یو شمیر ملایان د خپلو ښادیو لپاره پر مسلمانانو کېدونکي ظلم باندې پردې اچوي او حقیقت کې حق پټوي. هغه وایي ملایان په داسې حال کې د پوځي جنرالانو ملاتړ له منبره کوي چې په عین وخت کې د اسرائیلو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. هغه وایي دا ورځ لرې نه ده چې له مولا، ملک او هر هغه چا به د پښتنو میندو، ځوانانو، وسایلو او نورو هغو څه پوښتنه کیږي چې نن یې پر سر د پنجابي جنرالانو سره سودا کیږي. ساقي جان له ملایانو څه غواړي؟ دی وایي د پنجابي جنرالانو پر ځای د پښتنو پر خاوره د کېدونکو وحشتونو غږ پورته کړي او که چیرته دا کړنه تر سره نشي او د پښتنو غوښتنې د پنجابي جنرالانو تر غوږونو ونه رسوي، د پاکستاني مولا حیثیت له منځه ولاړ او بیا به یې هیڅکله څوک د باور خلک ونه ګڼي. زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی، حافظ صاحب،
پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېده نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلیږي د خدای په فضل ساقي په دې مبارزه کې یوازې نه دی د عامو پښتنو ترڅنګ یو شمېر علما هم دا ادعا سمه ګڼي چې پاکستاني ملایان د تاریخ په اوږدو کې په ډیره کمه اجوره د پنجابي دربار لاوډ سپیکرونه چلولي دي یو شمېر علما وایي کوم ملایان چې د وطن په ننګه خبرې نه کوي د پیغمبر د وارثینو دعوه دې نه کوي ځکه څوک چې ظلم ته ظلم نه وایي هیڅکله د باور وړ نه دي دوی خپل سرونه سلامت ساتي خو د پښتانه بچي د پردیو ګټو لپاره قرباني کوي ساقي جان دغه جذبې ته سلام کوم او څه وایي چې څه بات ته چې د زورورو ستاینې کې صفت کې تعریف کې نو ته د دغه منبر نه یوازې هغه ته نه وایي ټولو علماو ته وایي چې بھائی د دې منبر نه زموږ په وطن کې بدامني ده د بدامنۍ خلاف خبره وکړئ بېروزګاري د غربت او د بېروزګارۍ خلاف خبرې وکړئ موږ چې څنګه بچی زلمې کېږي بار وطن ته تللی مسافر شوي میندې خپلو بچو د لیدلو پسې مړې شوې ښځې خپلو خاوندانو ته ړندې شوې دې مفتي ګوهر علي شاه صاحب جرم وکړو د قتل اقدام وکړو د چا د ساقي جان او خلق یې پسې تیار کړه او د ده خلاف د مقدمه وشي دا جرم دی دا دهشتګردي ده دا دهشتګردي وکړه د بل د قتلولو پسې خلق تیار کو ساقي جان وایي په هیڅ قیمت بل خپل دریځ وانه وړي هغه خپل مرګ او ژوند د خدای په لاس کې ګڼي نه د هغو ملایانو چې عمر ته یې د پنجاب د ګټو نغارې غږولي دي